अस्सलाम वालेकुम। ګرانو ملګرو د فرمان ماشوم کیس کې نوې موډ راغلی دی. ګرانو ملګرو فرمان ډیر په بېدردۍ سره قتل شوی و. داغه په کیس کې د فرمان ماشوم چاچی او داغه خاوند یعنی د فرمان تر هم گرفتار شوی دی. ګرانو ملګرو نن مونږ ته یو نوې معلومات راغلی دی کوم کې چې د فرمان چاچی د پولیس په حراست کې دی. چاچی فرمان ډیر په بېدردۍ سره قتل کړی و. ګرانو ملګرو نوې معلومات مونږ سره دا دی چې د فرمان چاچی ویلی دي چې زه په هغه ټایم کې مینټلی ډسټرب وم او زما دماغ بالکل ختم و، زما دماغ کار ونه کو او ما فرمان ډیر په بېدردۍ سره ذبح کړو. خو ګرانو ملګرو لکه څنګه تاسو ته پته دی چې قاتل کله هم قتل وکړي نو هغې نه بعد د خپل خلاصي دپاره د ځان ازادولو دپاره دغسې هیلې بهانې جوړوي. ګرانو ملګرو دا و د فرمان ماشوم په باره کې نوې معلومات. د نورو معلوماتو دپاره زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ او د ټلۍ نشان هم وهئ. د نورو ویډیو پورې هم په لویه لاس پارو. د خپل ځان او د خپلو بچو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.